السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو که تاسو زموږ چینل ته په لومبي ځل باندې راغلی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورسره په ګنټۍ نشان باندې هم کلیک کړئ. دا ویډیو کتونکو هم د آډیو په باره کې ده، د اډاپ اډیشن په باره کې ده، خو یوه نوې ویډیو ده. نوې ویډیو داسې ده چې په دې کې به تاسو مکمل د سافټویر کولاوېدو نه واله تر د اخره پورې چل زده کوئ. خو ویډیو تر اخره پورې ګورئ. زه بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. ښه کتونکو راځو سافټویر طرف ته. سافټویر کولاوهو څنګه تاسو اډاپ اډیشن سافټویر انسټال کې د هغې نه بعد به تاسو څه کوئ. دغه د ټول ما تاسو ته په 1819 ویډیوګانو کې ښودلي دي، خو دا 20 نمبر ویډیو ده. که چا زموږ وروستنی ویډیو نه وي کتلی، یعنی د لومبنۍ ویډیو نه واله تر د 19 ویډیو پورې چا زموږ د اډاپ اډیشن مکمل کورس نه وي کتلی، د آډیو جوړولو یعنی کمپیوټرایز ریکارډینګ چل زده کولو وروستنۍ ویډیوګانې چا نه کتلې، لومبې تاسو لاړ شئ هغه ویډیوګانې ګورئ. د هغې نه بعد راځئ زموږ 20 نمبر ویډیو ګورئ. که تاسو هغه نه کتلې او دا ویډیو ګورئ، دا تاسو له هېڅ فایده نه درکوي. نو مینهوالو څنګه چې تاسو سافټویر ډایرکټ انسټال کړئ او زه به ډایرکټ رن کړم. لکه چې څنګه انسټال شي او رن شي دا دې حالات کې وي. نو اوس کتونکو ګورو چې څه کېږي. مینهوالو ما سافټویر چې دی نو هغه کولو کو دا دې حالت کې کولو شي. په دې کې دوه ځایونو کې ریکارډینګ کېږي، یو د ویو فارم کې کېږي او بل چې دی ملټي ټریک کې ریکارډینګ کېږي. بالکل تاسو ته مخامخ به ښکاري، خو زه لومبې آډیو چې کومه زما آډیو ریکارډینګ صحیح شو. ښه دې ځای کې لومبې د ویو کې کېږي. نو ویو کې هم تاسو کولی شئ. که ویو کې تاسو نه کول غواړئ، مطلب د ملټي ټریکس کول غواړئ، نو ملټي ټریکس کې هم کېږي. خو زه چې کومه زه به تاسو ته هغه هر څه ښوم، زه چې خپله کوم څه کوم نو به زه تاسو ته ښیم. زه زیاته ریکارډینګ په ملټي ټریکس کې کوم او انشاءالله د دې ویډیو به هم زه تاسو ته زر تر زر وړاندې کوم چې تاسو به په ویو فارم کې څنګه کوئ. خو هغه څه مشکل نه دي، بس په دې ځای باندې تاسو کلیک کړئ او ستاسو ریکارډینګ چې دی نو به شروع شي. خو د دې نه مخکې به تاسو د مایک سیټینګ کوئ. مایک سیټینګ چې تاسو کله وکړو نو د هغې د وجې نه به بیا تاسو یعنی تاسو به دې ځای کې ایډیټ ته راشئ. ایډیټ نه بعد دې ځای کې به د آډیو دپاره څه وي دا دی. دې ځای کې د آډیو کوم سیټینګ کېږي، لکه مطلب هغه سیټینګ چې دې ځای نه سوري دا دی ټیک شو. نو د دې ځای نه بعد تاسو بیا په دې کې ریکارډینګ کولی شئ او هغه چې کوم دی هغه به ریکارډینګ کېږي. خو زه به راځم تاسو ته ما ویل چې زه په ملټي ټیک کې کوم، زه به ملټي ټیک ته راشم او هلته کې ریکارډینګ ځکه کوم چې هلته کې زموږ چې کوم آډیو وي پای کې ډېر ټیکونه اخلو، نو هغې د وجې نه زه ملټي ټریک کوم. ټیک شو. اوس مینهوالو کله چې سافټویر کولو شو داسې حالات کې وي، زه به لومړنی ټریک پرېږدم، دویم هم به پرېږدم، دریم هم به پرېږدم او بیا به راشم لومړني ته. لومړني کې ریکارډینګ به زه وکړم. مینهوالو په دې آر باندې زه کلیک کوم. دې ځای کې به زه خپل چې کوم مایک دی هغه سلیکټ کوم. په هر ځای کې به مطلب مې دا دی سمپل خبرو کې هلو ښه جي زه دې ځای کې بار بار ځکه ګورم چې زما ساوند ریکارډینګ شروع وي نو تاسو به زده کړه پوره کوئ. دې ځای کې ما په دې مایک باندې کلیک کوم، خو تاسو به دې ځای کې په ډیفالټ کلیک کوئ. که تاسو چېرته مطلب دی یا ساوند کارډ نه وي یا تاسو سمپل په لیپټاپ باندې ریکارډینګ کوئ. ما سره صرف انټرنل ساوند کارډ لګېدلی دی چې کم قیمت والا دی او انتهایی کم قیمت والا دی. نو د دې د وجې نه ریکارډینګ هم زما کوالټي لږ کمزوري، خو بیا هم څه نه څه ښه وي. او مایک چې تاسو ته ما ویلي چې ما سره 1500 روپو والا مایک دی. دا ټول هر څه ما په وروستنو ویډیوګانو کې ځای په ځای ویلي، که چا نه وي کتلی نو د دې دپاره هم تاسو کتی شئ. ښه جي اوس دا شو د ریکارډینګ. کله دا ویوز روان شو دې کې تاسو ته مخامخ ښکاري، نو دې کې به صرف او صرف دا خبرې چې ستاسو ریکارډینګ کېږي به. اوس دې ځای کې تاسو ته ما په دې ټولو خبرو باندې تاسو دلته پې کړی، په دې تاسو اوس نه پوهیږم چې دا د دې لپاره کېږي، دا دې لپاره کېږي. اوس به سمپل ریکارډینګ شروع کړم. خو سوري ریکارډینګ د هر ناتخوان مختلف قسم، یو خو دا ناتخواني چې هغه ریکارډینګ لږ شان دي طرز ریکارډ کړي، هغه طرز سم شي نه بعد چې کوم دی نو ټول ناته وایي. خو زه چونکې ناتخوان نه یم، مطلب مې دا دی چې زه ناتخواني ټوله نشم کولی، نو زه به اوس لږ شانتې لږ ریکارډینګ کوم او هغه به جوړم. د هغې نه بعد چې کوم دی نو زه به ټول نظم جوړوم. بس په مثال الفاظو کې دا چې تاسو مخامخ ګورئ چې څه کېږي. د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان د حافظ سعید دی،
وای حافظ سعید دی ښکلی اتل او قهرمان حافظ سعید دی وای حافظ سعید دی جار حافظ سعید دی. کتونکو تاسو ته ما ویلي چې هر قسم نعت ویلی شي. زه به داسې کار وکړم چې لومبې به تاسو ته د سمپل نعت طریقه خو هر چاله ورځي. مطلب دا چې لومبې طرز ریکارډ کوئ نه بعد چې کوم دی نو ټول نعت ریکارډ کا. خو چونکې دا طریقه چې انتهایی بدله طریقه ده، انتهایی بدله. اوس ته ګورئ زه تاسو ته پلی کوم چې څه کېږي. کتونکو زما چې څومره خیال دی تاسو به آواز نه اورئ، زما چې کوم بیکګراوند آواز دی، خو دا یو وجه به دا کیدی شي چې کله زه د ساوند کارډ والا کنیکشن ولګوم نو زما بیا د کمپیوټر ریکارډنګ سکرین ریکارډنګ نه کوي. صحیح شو. نو زه به داسې کوشش وکړم چې تاسو کوم آوټ سپیکر دی نو د هغې آواز به تاسو ته لږ شانتې تیز کړم، نو که هغې د وجه نه تاسو لږ واورېدو، خو په آخره کې چې کله سموم نو انشاءالله چې تاسو به اورئ. اوس زه پلی کوم نو آی تھنک چې تاسو به آواز واورئ. وای حافظ سعید دی. ها کتونکو تاسو کتل چې ما ریکارډنګ څنګه طریقې سره وکړو. اوس به تاسو دې سره څه لر کوئ، تاسو به واخلئ دویم ټریک. دا لکه د ټول نظم ریکارډنګ هم دی، دغه طریقه هم پکې تاسو زده کولی شئ چې ریکارډنګ موږ څنګه شروع کړو، څنګه به فیوریټس لګو، او په آخر کې بیا هغه سیو کېدو طریقه درته هم ښایم چې لکه دا به سیو کېږي څنګه ټول. نو څه به دې ځای کې هم زه هغه مایک ولګوم ځکه چې ما سره فی الحال یو مایک دی د غریبۍ د سټوډیو سیسټم مو ځان ته په خپل کور کې تیار کړی دی. نو همدغه مایک مې لګول دی، مې دا بند کو، ریکارډنګ مې بند کو په دې یو ټریک کې، او په دې ټریک کې ریکارډنګ سټارټ وم. نو چې هغه څنګه هلته کې شروع دی نو هغه شانتې به زه بیا دلته کې هم هغه شانتې مخکې رستو ځم. خو زه به دا کوشش کوم چې سپیکر چې کوم دی زما چې کوم سپیکر دی زه چې په کوم باندې دا ریکارډ شوی آواز اورم چې دغه زما مایک آواز را نه کاږي، ولې چې بیا پکې شور وي. خو که فی الحال ما سره رام کاږي نو زه صرف تاسو ته چل ښایم. د دې د وجې نه ریکارډنګ شروع دی. دا نه چې زه اوس فی الحال همدا نظم ریکارډ کوم، دا ما مخکې چېرته ریکارډ کړی دی. تاسو به دې ځای کې په ریکارډ باندې کلیک کې صحیح شو. بره ټریک به پلی وي او لاندې به ریکارډنګ شروع وي. وای حافظ سعید دی د چا د لاسه د چا د لاسه وای حافظ سعید دی ښکلی. کتونکو بالکل دا مې یو غلطي شو چې ما نه په دې ځای کې څه غلطۍ شوې دی چې اون طرز د فکر روان دی. نو دا هم تاسو دا طریقه زده کړه چې غلطۍ کله وشي نو به دغسې ډیلیټ کوئ. صحیح شو. اوس واپس راځو ریکارډنګ دوباره سر نه کومه. دا ما یو طرز کې ویلو، اوس ما نه هغه ایر دی نو ځکه ما نه غلط شو که نه. خو خیر زه بیا هم ټرای کومه، امید لرم چې دغه طریقه تاسو زده کړئ نو ډېره به ښه وي. دا پکې لا بل پرابلم راغی. دا ټولې طریقې به انشاءالله تاسو زده کوئ. دې وخت کې پروګرام کلوز شو، هر څه غلطي وشو نو دې د وجې نه پروګرام زموږ کلوز شو. نو زه به دوباره پروګرام کلو کوم، خو ویډیو به زه کټ کوم نه. فی الحال د زما ویډیو 2 غنټې جوړه شي، 1 غنټې جوړه شي، خو دغه لازمي ده چې تاسو چل پوره زده کړئ. ملټي ټریکس اوکې یس مینه بعد چې کوم دی نو زه مایک سلیکټ کوم. بعضې کمپیوټر کې به مایک ډایرکټ سلیکټ وي. اوس به زه راشم خپل آډیو به وګورم چې زما سکرین ریکارډنګ 9 منټه وشو.
د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی جار جار حافظ سعید دی مینوالو دې وخت کې مانه بالکل هغه طرز هیر شو خو زه خیر بیا پې شروع کوم ځکه چې تاسو کله ریکارډینګ کوئ داسې به تاسو لږ کوئ ډیلیټ کوئ بیا لږ به کوئ ډیلیټ کوئ به نو زه نن ټول هغه پروسس تاسو ته ښیم چې ریکارډینګ په دوران کې څه طریقې کیږي چې غلط شي ډیلیټ شي هغه به ټول ستاسو خپله وړاندې کیږي د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی ښکلې اتلو قهرمان حافظ سعید دی ښکلې اتلو قهرمان د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی ښکلې اتلو قهرمان حافظ سعید دی ښکلې اتلو قهرمان کتونکو تاسو په دې ځای کې کتلي چې ما په دې کې ډېر زیات سټاپ هم وکړو تاسو به لکه بعضې ملګري به و چې دا به اوس دې دا چې کوم سټاپ ده کړی دا به دې کټ کوي او دا به دې داسې جوختوي خو نه بلکل دې ځای کې تاسو سره چل ښیم او چل دا چې زه به دویم سوري کینسل زه به دې ځای کې دویم مایک آن کړم خو ټیک شو دویم ټریک کې ما مایک آن کړو او لومبني ټریک کې ما مایک بند کړو څه ته ګورئ مخکې ما څه خبرې وکړې تاسو به اورېدلي چې څه چې کول غواړي زه به اوس ریکارډینګ شروع کوم په دویم ټریک کې د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی اتلو قهرمان حافظ سعید دی جار جار حافظ سعید دی د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی جار جار حافظ سعید دی اتلو قهرمان حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی اتلو قهرمان کتونکو تاسو کتل ما ریکارډینګ سره څه چلو کوم اول یې ورباندې ساده ورم چې بیا کله مطلب دې رنګین شي کمپیوټرایز شي نو بیا به څنګه وي لږ ساده وره چې څنګه شو د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی اتلو قهرمان حافظ سعید دی جار جار حافظ سعید دی اتلو قهرمان د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی مینوالو اواز به تاسو پوره نه اورئ خو زه اورېږئ یو چل کوم نو کې د وجې نه تاسو اواز پوره واورئ نو زه هم ډېر به خوښ شي خو که سافټویر کټ نه شو کیدای شي اوس تاسو اواز زه پلی کړم او تاسو په کمپیوټر کې ډایرکټ واورئ د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی اتلو قهرمان حافظ سعید دی جار جار حافظ سعید دی اتلو قهرمان د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان حاجی مینوالو مطلب دی داسې نه یم چې ټایم به نه ویسټ کوئ ځکه چې ټایم به ویسټ کوو چې چل زده کړو صحیح شو نو اوس دا خو تاسو طریقه دونه زده کړه که نه چې لږ شانتې یو مطلب دی یو شعر خو موږ ریکارډ کو او په دې به کسان پوهېږي چا زموږ رستنی ویډیو کتلي په دې باندې به تقریبا زه یم چې 90 90 80
فیصد کسان په دې پوهیږي چې دا ما څه طریقه شروع کړې ده. نو اوس دا خو دې ځای کې هلک لږ شور راغلی، دا به بیا اخر کې هم کټ کړو. خیر دې طریقه هم درته ښیم او دردیم بچل. خو نن اوس دې نه بعد زه همدا یو ټریک سلیکټ کوم چې دلته کې خیال مو کړي که نه زه په روانه کې هر څه کوم، خو دلته کې شعر ګورم چې مال اوس راځي که نه. د امریکې دپاره تندر د اسمان دی حافظ صحیح. اوس ورپسې بل یو مطلب دی یو شعر دی هغه هم ورپسې وایم، خو په روانه کې به زه هر څه کوم، په روانه کې به زه ریکارډنګ هم شروع کوم، تاسو ګورئ چې څه کېږي. د امریکې دپاره تندر د اسمان دی حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی، ښکلی اتل او قهرمان حافظ سعید دی، ښکلی اتل او قهرمان. مینهوالو په دې وخت کې بیا په دې کې پرابلم دا راغو چې پروګرام کلوز که ما سره یو خو وینډوز اړه شوې ده، مین خبره دغه ده. او بله خبره دا ده چې دلته سکرین ریکارډنګ هم شروع دی او هغه شانتې بیا وایي چې سکرین ریکارډنګ کلوز. نو مینهوالو زه به خیر دا کلوز کړم، خو بیا هم ټرای اګین. یو خو دغه طریقه شوه، خو زه به بس داسې کار وکړم، ما خو دا غوښتل چې زه دا ټول نظم ریکارډ کړم او هغه بیا سیو کړم او تاسو ټولې طریقه زده کړې. خو بیا هم ما ته پرابلم راځي، ټایم لږ غونته ناوخته به ورته ووایو که نه. زما کمپیوټر کې خو ټایم بې ټایمه دی، خو بیا هم نو ده به داسې کار اوس وکړم چې دا یو شعر به تیار کړم او دا به سیو کړم او ستاسو په وړاندې بیا ښه برابر پلی کړم. نو کیدای شي چې ډېره زده کړه ترې وکړې، ورسره بیا سیو هم کړم. اوس پکې بعضې ملګرو له تر اوسه پورې لا د سیو چل هم نه ورځي. زه په دې حیران یم چې دا به سیو کېږي څنګه. ښه جي زه به لومبې په ټریک کې هماغه شانتې ریکارډنګ لږ شانتې وکړم او بیا به 2 ځایه بیا وکړم او بیا یې نه بعد به تاسو ته جوړولو طریقه وښیم. د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی، ښکلی اتل او قهرمان حافظ سعید دی. ګران کتونکو دا به تیار کړو نه بعد ګورو که نه چې څه کېږي. که بیا سافټویر کلوز شو هم درته ویډیو اپلوډ کوم انټرنیټ ته، ځکه چې دونه د زده کړې څه ناسه ویډیو هم ده. د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی، وی وی حافظ سعید دی، اتل او قهرمان حافظ سعید دی، جار 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 حافظ سعید دی، ښکلی اتل او قهرمان. د امریکې دپاره تندر د اسمان دی حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی، ښکلی اتل او قهرمان. جار 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 حافظ سعید دی، ښکلی اتل او قهرمان. د امریکې دپاره تندر د اسمان دی حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی، ښکلی اتل او قهرمان. مینوالو بس ما سمپل شانتې اول نه یو شانتې بیا بل شانتې سافټویر کټ کېږي مسله پکې راځي. نو د وجې نه به زه دا طریقه وکړم چې اشته به تاسو ته ټول تیار کړم، بس دې کې نور څه نشته. ما څنګه طریقې سره خیر کوشش به وکړو چې دې پسې یو بل مطلب دا دی چې یو بل شعر ورپسې هم ویم نو به ډېر ښه راشي. زه به خیر د فی الحال دا لر کړم ځکه چې دلته کې هم ریکارډنګ شوی دی.
ګورې ورته بیا ورپسې بل دغه چې کوم دی که نه اوس فیس خجي کتونکو اوس ما نه مخکې شعرونه هېر شو بس نه بعد ماله خو داسې نه راځي خو دا اخري چې کوم شعر دی به ووایم ګوره دې ځای کې به زه ډایرکټ ریکارډنګ شروع کړم ښه هلته کې به زه بار اواز هم اورم خو ورسره به ووایم هم جار جار حافظ سعید ښکلې اتلو کرمانه دا د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې کتونکو تاسو کتل اوس به دا ټریک بند کړم دلته به ریکارډنګ شروع کوم هلته کې یو پېره وویلی شو اوس ورته ګورئ لوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې او دا د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې کتونکو تاسو به په دې باندې آی تھنک چې پوهیږئ چې زه څه کوم او څه لګیا یم دې ځای کې به رانه بله غلطي مو شوه تاسو به په کیبورډ کې کنټرول مطلب دی کیبورډ کې کومه ګوټ کې بټنې CTRL مطلب دی کنټرول او بیا زیډ دا به ونیسئ نو هغه شته ریکارډنګ به صحیح شي مطلب دی چې تاسو څه غلطي وشو غلطۍ کې کټینګ وشو ډیلیټ شو واپس به راځي جذبه کې دا د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې لګیا دروازې او په شپه کې کتونکو ګوره ورته چې څه کېږي وړاندې به آخر کې به دې څه جوړو چې دا به همدغه شانتې څه نظم جوړ شي او کاسې بس څه به جوړ شي بیا غلطي وشو غلطي دا مالته کې ما ریکارډنګ بدل نه کوم دې د وجه د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې زکا بلال حمزه تا هر چانن گران دے حافظ سعید وی حافظ سعید سوری بیا غلط شو دې ځای کې رانه غلط شو ځکه چې دلته سټی پکار وه او سټی هم وشو خو ما غلط ووي منلې هر یو مسلمان د حافظ سعید منلې هر یو مسلمان دی وای جار دشم وای جار
جار جار حافظ سعید دی د چا د لاسه چې هندو نن فلړ ځان دی حافظ سعید دی ښکلی اتلو قهرمان حافظ سعید دی ښکلی اتلو قهرمان. ګرانو کتونکو بس دومره ډېر دی. زم په ویلو ویلو ستړی شوم. ما د نظم ریکارډ کېدو چونکې بار بار یو سافټویر کټ کېږي. اوس زه دا کنټرول ایس کومه مطلب دا دی که نه کنټرول ایس به کومې دا به داسې کوم ګوره ورته ښه فایل ته به لاړ شم او فایل نه بعد به سیو ایز باندې کلیک کوم. دې ځای کې به لا نوم چینج کوم. دې له به زه بي نوم ورکړم. دې خوا ته وګورئ او بیا به دا زه دې له به لوکیشن چې کوم دی نو به له ډیسکټاپ ورکړم ډیسکټاپ او بیا به دا زه اوکې کوم. نو دا به زه کټ کوم. دا دلته کې په ډیسکټاپ باندې دی راغلی دی بي نوم یې دی. نو زه دا د دې وجې نه ما کټ کړو که نه چې زه به دا دوباره کولو کوم. نو که دې کې به دا صرف زما ریکارډنګ وشو خالي ساده ریکارډنګ د مخ که شانتې. اوس زه کوشش دا کوم که نه چې زه دا کوم اواز ما پلی کړی دی چې دا زه تاسو ته مطلب مې دا دی که نه چې دا تاسو ډایرکټ په سپیکر باندې وورئ دا به ډېر خوند وکړي او که نه چې دا هغه مین سپیکر نه اواز راځي او زما مایک ریکارډ کوي بیا تاسو اورئ نو هغه بیا صفاني او چې نه کمپیوټر کې ډایرکټ په ډایرکټ ریکارډنګ وشي که نه نو هغه بیا ډېر زبردست راځي. خو آی تھنک چې ریکارډنګ به کېږي ځکه چې دې دوران کې ما ته پته نه لګي چې کېږي که نه کېږي خو زه وایم چې کېږي به خو که نه هم کېدو نو زه بس اورئ څه به کېږي نو چې زه څه کوم بس یې ته نیغ نیغ ګورئ. ښه ما لومبې خبره خو به کومه ځکه چې خبرې خو ریکارډ کېږي الرېډي زه به بیا هم مایک چک کومه خبرې ریکارډ کېږي. اوس په دې ځای کې به زه لومبې ولګوم ټیونر. څه ټیونر ټیونر مختلف قسمونه تاسو ما لس ځلې ویلي 20 ځلې مې ته ویلي چې آټو ټین هم پکې شته پیچر هم پکې شته جی سنیپ هم پکې شته او نور هم ډېر شي دي. ښه اوس به لومبې دا یو اواز بند کړو که نه ایم باندې مې کلیک کړو او یو اواز لومبې پلی دی په کوم باندې زه ټیونر لګوم. ټیونر به زه په یو باندې جوړ کړم نو په دویم بال لړي بیا جوړ وي. خو لومبې ما تاسو ته ویلي چې دا هم به فل کې دې نه بعد به تاسو راشئ مینر میجر به سلیکټ کې دا نور بس هغه ستاسو خوښه ده که تاسو چینج کوئ خو دا به زه اوس لو میل ته واړم. په لا سیټنګ ما نه کړه دې وجې نه مې نه کړې که نه د چا د لاسه چې هندو نن په لړ ځان دی حافظ سعید دی. مینوالو په دې کې زه به 2 پوینټه کوم او په هغې به زه خپل اواز جوړوم. خو دا زه چې دا ټول هر څه کومه که نه دا زه ستاسو د زده کړې لپاره کومه چې دا کوم دی سکیل د ټیون والا والیم دی دا ښکته بره کومه صرف ستاسو لپاره چې تاسو که لومبې راشئ سافټویر ته څه به کوئ. دا زه په 2 ټیون باندې په 2 مطلب دی په 2 بټنو باندې دا سموم لکه زه به وایم چې بس په دې کې په دې ډي کلیک او ډي او میجر کلیک او دا دې زه ته راولې بس دا به جوړ شي. خو نه زه تاسو ته ټول د سر نه ښیم چې ما اوس په سی کلیک کړی په سی کې په میجر دی زه به دا لږ لږ چک کوم. اتلو قهرمان حافظ سعید دی ښکلی اتلو قهرمان د امریکې دپاره تندر د اسمان دی حافظ سعید دی. دا د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې دا د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې لګیا دروازې او په شپه کې وای جار دشم جار دشم وای وای جار
ښځې مینوالو په دې یو باندې د ما ولګولو. اوس به دې کې تاسو په دې ډاونلوډ غوندې بټن باندې کلیک کړئ او بیا به تاسو دې له نوم ورکړئ، مثلا بي مې ورکړو اوکې مې کوم. اوس دې نه زه بیک شوم، دې ځای کې به زه ټیونر لګوم که نه، نو دغه سیټینګ خو ماته ګران دی، لکه زه به اوس ماته څه پته چې څه شوی دی، ما نه خو هېر شو. آی تھنک چې تاسو نه به هم هېر وي. نو تاسو به دې ځای کې ډیفالټ ته راشئ، ډیفالټ نه بعد به په بي باندې کلیک کړئ او همغه سیټینګ وشو. اوس زه به اواز دواړه کولو کوم چې څه راځي. د چا د لاسه چې هندونن په لړزان د حافظ سعید دی، وی حافظ سعید دی. ها بالکل ټیونر صحیح نه دی، ټیک شو. ټیونر به سم کو. گولی اتلو قهرمان حافظ سعید دی، جار 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 حافظ سعید. گلی اتلو قهرمان د امریکی د پار تندر د اسمان د حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی. گلی اتلو قهرمان د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې، جذبه کې د چا د لاسه چې هندونن په لړزان د حافظ سعید دی. ښکلی اتلو قهرمان حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی. ښکلی اتلو قهرمان د امریکی د پار تندر د اسمان د حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی. ښکلی اتلو قهرمان د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې، جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې. د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې، لګیا دروازې او په شپه کې. د چا د لاسه چې هندونن په لړزان د حافظ سعید دی، ښکلی اتلو قهرمان حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی. ښکلی اتلو قهرمان د امریکی د پار تندر د اسمان د حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی. ښکلی اتلو قهرمان د مظلوم په جذبه کې لګیا دروازې او په شپه کې، د چا د لاسه چې هندونن په لړزان د حافظ سعید دی، ښکلی اتلو قهرمان حافظ سعید دی، جار جار حافظ سعید دی. ښکلی اتلو قهرمان د امریکی د پار تندر د اسمان د حافظ سعید دی، جار جار. د چا د لاسه چې هندونن په لړزان د حافظ سعید دی،
د چا د لاسه چې هندونن په لړزان دی حافظ سعید دی ښکلی اتل او قهرمان حافظ سعید دی چې کتونکو دلته به بیا ورکو بي اوکې او بیا اوکې ځکه غواړي چې یو ځل موږ بي باندې سیو کړی دلته به هم راشو بیا وګورو چې څه کېږي تاسو هم به وایئ چې څه کېږي او هېڅ هم نه کېږي د چا د لاسه چې هندونن په لړزان دی حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی ښکلی اتل او قهرمان دی حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی ښکلی اتل او قهرمان حاجي مینوالو اوس په دې دواړو باندې بیل بیل ټیونونه لګېدو خو په دې دوران کې ماته یو بله خبره ذهن ته راغله چې بعضې مینوالو به دا سوال کولو دا سوال نه که نه دا کوېسچن به یې کولو مطلب به دا و چې موږ په یو مایک کې دوه ناتخوانان ریکارډینګ کوو نو څه طریقه به کوو مینوالو په یو مایک کې دوه ناتخوانان ریکارډینګ ځکه نشي کولی چې په هغې باندې بیا ټیونر سمې نه خوري ټیونر مطلب دا چې تاسو په هغې باندې ټیونر ولګوئ نو هغه بیا څه وي اواز ډېر تیز ریکارډ شو په هغې باندې بیا مسله تاسو ته راځي چې ټیونر به آوټ راځي اوس دې ځای کې په دې ځای کې مطلب دی په دې یو ټریک کې مطلب ما ټیونر لګولو اوس دې ځای کې په دې باندې ایکو هم لګولی شم ایکولیزر هم لګولی شم خو د ځان اسانتیا دپاره او یو بل اواز مزیدار جوړول لپاره به زه لاړ شم ماسټر ته ټول لاندې اخري ټریک دی ماسټر دی خو ګورئ چې دې ته نه ایک لیکلی نه ست لیکلی او نه چی لیکلی چې دا دی نو ست خو نشته دی دا ماسټر دی نو زه به دې ځای کې په دې باندې کلیکم او دې ځای کې به په دې باندې افیکټس ولګوم بس دا پکې نشته چې کم مې مخکې ولګولو تاسو هم ستاسو خوښه ده خو زه به دې ځای کې ولګوم ټوین ډیلی نه سوري زه به ولګوم ریورب دا خو دومره افیکټس دي ریورب په دې کې بس ما په دې کلیک کو بس دا ریورب ولګېدو ټیک شو اوس به لږ شان د پلی کوم نو که تاسو اواز سره اورئ نو وبیرئ د چا د لاسه چې هندونن په لړزان دی حافظ سعید دی وی حافظ ښه دا ریورب شو دې نه بعد به زه راشم به لګوم یو زبردست افیکټس څو لګوم لکه اصل کې یو څو افیکټس به لازمي لګول غواړي زه به لګوم کورس دا دی که نه کلاسیک کورس په دې کې سیټینګ زما چې کوم خپل سیټینګ دی نو زه داسې کوم دا هر چا خپله خوښه ده ما کورس اپلی کو د چا د لاسه چې هندونن په لړزان دی ښه اوس بیا راځو څه طرف ته ایکو به ولګو ایکو مطلب دی چې ټوین ډیلی زه لګوم بیا هم درته یم چې د هر چا خپله خوښه ده کلاسیک کورس د دې سیټینګ یې دومره اسان سیټینګ دی دا داسې که او دا داسې که او دا کم که نور هم خوږی اوازونه دا ولې داسې ته وکې د چا د لاسه چې هندونن په لړزان دی حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی ښکلی اتل او قهرمان حافظ سعید دی جار حافظ سعید دی ښکلی اتل او قهرمان حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی ښکلی حافظ سعید دی وی حافظ سعید دی مینوالو ډېر زبردست خبر هم بله ذهن ته پکې راغه په دې دوران کې ګوره تاسو دا ځای صحیح رانغو که نه دې ځای کې ټیونر اوټ راځي او دې ځای کې تاسو یو ځای کې ویلو چې ټیونر بالکل زبردست راځي لکه ګوره منلی هر یو مسلمان کې زکا بلال حمزه ته هر چا ننانو دا د مظلوم په جذبه کې
حافظ سعید جار 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 حافظ سعید. نو دا زه تاسو راغشتي شئ دلته کې مخکې هم لګولی شئ. دا هیڅ مشکل نه دی. لکه تاسو به دې نه کټینګ وکړئ. دی خو ګورئ دا کټینګ مې دلته کې مو وکړو، دلته کې مې وکړو، دلته به دا را کاپي کې کاپي، او دلته کې چې کوم ځای کې دا پیسټ کوئ دا پیسټ شي، او دغه پیس چې کوم دی که نه دغه به تاسو لرې کړئ. دا پیس دی دا به تاسو لرې کړئ. خو زه فی الحال بس اوکې دی اوکې اوهو سوري پوه شوې. نو دا ډېره اسانه طریقه وه. که دا ځای غلط راځي نو تاسو د بل اخري سر نه تاسو پیس راغشتی شئ مخې ته یې لګولی شئ. خو زه اوس تاسو د نور افیکټس پې لګوم نو ګورو که نه. د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی. ها اوس به راشم زه بل افیکټس لګوم به ایکویلایزر به لګوم. ایکویلایزر کې ما سره ډېر قسمونه دي خو زه کوم لګوم دا به ولګوم دا به ولګوم دا به ولګوم ایکویلایزر. ښه جي زه به ولګوم ایکویلایزر سټیرو. بس دا هر چا تاسو ته ما ویلي خپل اواز جوړول دي چې څوک یې څنګه جوړوي، خو زه یې دغه سره یې جوړوم. د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی. ها اواز کې به لږ لږ خوند پیدا شوي. اوس یو بل افیکټس به ما لګولو خو اوس ما نه غیر دی چې ما به دا یو لګولو او که کوم یو نه جي دا یو هم نو دا یو هم نو دا یو هم نو کوم یو اوس ما نه بلکل هیر دی بلکل دا هم نه دی. ما په پروجیکټ ځان سره سیو کړی و او اوس ما نه هیر دی دا هم نه دی. دومره افیکټس دا ما مخکې انسټال کړي نو د وجې نه ما نه دا کار لږ روان شو. کني ما سره یو څو افیکټس دي چې کوم زه استعمالوم دا هم نه دی ځکه دې کې یو وي چېرته نو بلکل هم دا و دا ما استعمالولو خو دې کې ما په دې ځای کې یو بټن باندې کلیک کو نو هغې کې به اینه به څه بل څه راغه مخې ته راته لکه داسې. نو بیا به ما مینول تیارولو او ډېر زبردست به تیارېدو. خو دا سوري جی ګران کتونکو دا خو بډې زیات اواز نریم کې اواز بوچت هم کې شور هم به کې بګې. د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی. وی حافظ سعید دی ګلې اتلو قهرمان حافظ سعید دی. ها د دې نه بعد به راځو کمپریسر به ولګو. دې نه بعد اخر کې به ټولو اخر کې به یو بل افیکټس لګي خو زه یې نه لګوم. افیکټس نوم دی لیمیټر. لیمیټر مطلب دا چې تاسو اواز یو لیمیټ ته بار کړي خو زه خیر زه به لیمیټر فی الحال لګوم. دې کې ما یو ځای کې لیدلی نو کیدای شي که موجود وي که نه نو بیا یې لګوم لیمیټر. لیمیټر که ما ته پکې چېرته راغو نو بیا لیمیټر لګوم چې تاسو ته هم پته ولګي. دا د ماسټرنګ والا لیمیټر شته خو په دې باندې زه پوره رسم نه. د چا د لاسه چې هندو نن په لړزان دی حافظ سعید دی. وی حافظ سعید دی ګلې اتلو قهرمان حافظ سعید دی. جار 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 حافظ سعید دی. مینوالو اواز بس تقریبا صحیح جوړ شو. خو دغه طریقه تاسو هم به زده کړي که نه چې بعضې وخت کې سنګل کس ډبل ناتخواني کوي. که تاسو کړي ما زیاتر دغه شان ریکارډینګ هم کړی دی. که تاسو غواړئ چې موږ ته په وټساپ راولېږئ نو کیدای شي چې زه وټساپ نمبر په سکرین باندې شو کړم تاسو بالکل ما ته میسج کولی شئ او زه ته هغه شانتې نظمونه دغه شانتې نظمونه ډېر زیات درلې ګلې هم شم. او که غواړئ چې دا ما جوړ کړی دی او هغه تاسو پلی کړم نو پلی کولی هم شم. خو نه یې لومبې راځو د دې ریکارډینګ سیو کېدو طرف ته. نو سیو باندې تاسو فایل باندې کلیک کړئ. فایل نه بعد به ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. ایکسپورټ نه بعد به ولیکئ ملټي ټریکس باندې مکس ډاون باندې کلیک کړئ او د دې نه بعد به دې اپشن ته راشئ او دا به
انټری سیزن باندې به کلیک کړې نو دا به سیو شي. خو فی الحال ما سافټویر کې مسله راغلی دا اکثر بندیږي دې طریقې سره، خو بیا هم زه کلیک کوم. دې ځای کې اوس بعضې ملګري وایي موږ سیو کړو خو موږ ته پکې معلومیږي نه. نو معلومېدو لپاره به تاسو ګوره دا خو د دې نوم شو الریډي، دا بره لومبۍ نمبر د دې نوم شي. دویم نمبر د دې لوکیشن د بروزنګ باندې به تاسو کلیک کړئ، دې کې تاسو ډیسکټاپ سلیکټ کړئ نو دا بیا تاسو او بیا سیو کړئ نو دا به تاسو سره په ډیسکټاپ باندې سیو کړي. خو د دې نه مخکې به دې ځای کې لږ شان د سیټینګ نور کوئ چې دې ځای کې به دې کې تاسو لږې فارمیټ سیټینګ به تاسو ته ښکاري MP3 192 kbps CBR. دا که تاسو ته نی نو تاسو به دا دې ځای نه بلکل چینج کړئ، دا به تاسو MP3 ته واړوئ. لکه دا کوم ځای نه چینج کېږي کینسل، دا به تاسو سوري دا یې په دریم نمبر ټیپ کې لکه فارمیټ دې کې به تاسو دا MP3 سلیکټ کړئ. لکه دا زیاتر WAV والا وي نو دا به تاسو MP3 سلیکټ کړئ، MP3 ښکاري. او دې نه بعد تاسو د لومبنۍ خو تاسو که د براوزنګ کوم ځای کې شو لوکیشن چې کوم دی نو ډیسکټاپ شو بیا او نوم یې دغه برنۍ شو او په دې به تاسو اوکې کلیک کړئ نو دا به سیوینګ روان شو. دا دی نو اوس بدل دی کې ما ته په ډیسکټاپ باندې لږ ساعت پس ګوره خپله راشي نو تاسو بیا خپله ووینئ. چې کله راشي زه به له ویډیو سټاپ کوم او بیا به تاسو هغه هر څه کوئ. دا راغو دې ته وګورئ پلی کم. د چا د لاسه چې هندونن په لړزان د حافظ سعید ښځې زما خو ډېر زیات خوښ شو، ډېر زبردست راغی. خو ما خو لږ شانتي وي نو زما کوشش دا دی که نه چې دا زه پوره وویم. خو د پوره ویلو نه مخکې زه تاسو ته اول نه ما دا یو مخکې پیره ویلو نو کیدی شي چې دا دې کې موجود وي که نه هغه تاسو ته زه پلی کومه که نه. د چا د لاسه اوس به دا پکې کوم ځای ګور غوزه ګروپ دی دا دی دا هم نه دی که دې کې چې ته موجود پل چپا زوان میرے امی اجازت دو مجھے کشمیر زوان دال دا تربل کرنگ راشور دا شهیدو دا داستانا ننگیالی او تریالی وہ جنگی دل پہر میدانا ننگیالی بلال راشا کرنگ ترب دا خو الزمون دی جوړ منگ تپلنون دی مون امن پسنیو دشد هر یو سړی تمو وین السلام د کعبه تنکی او پا چیرا پیادا د زول چیرا پیادا آسو خوابو کلم حلونا زلی خوی دا ازماری دا دی پامو دلش کلینا راوا دا آزاد غگ ملب دا آزاد غگ ملا پخول کی دے دا آزاد غگ ملا پخول کی دے اس ام حغت زم پتا کی تو زد غرو زد لو زد کتونکو هغه بس مشکل دی راوښکل آی تینک چې ویم به راسره نه نو کیدی شي چې د دې د وجې نه ما ترانه شیر شي بس بیا زه ډیلیټ کړم دا اسال قدمونو اسال د دین پر ما حاجی کتونکو بس چھوڑ دو نشته دی را سره
نو زما هم دغه چې انشاءالله دا به دوباره ویم او ویډیو انتهایی غټه شوه خو ډیره انفارمیټیک ویډیو وه ټیک شو زه به اوس ویډیو سټاپ کوم او مینوالو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی ضرور تاسو لاړ شئ صرف او صرف د دومره ډیر وخت نه بعد مطلب دی ډیر وخت نه بعد چې ما تقریبا 50 منټه ویډیو کا او صرف تاسو دا خبره کوم 50 منټه ما ویډیو کا نه بعد به زه د ایډیټ کوم بیا جوړوم او زه به تاسو صرف دا چې دا زموږ چینل سبسکرایب کړئ تاسو په هغه سبسکرایب باندې تاسو ستړي کیږئ او زموږ جرات ټیکنیکل چینل نه سبسکرایب کوئ نو مهرباني کې تاسو ویډیو سټاپ کې تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ او ګوره سټاپ کې هغه ویډیو او ضرور چې دی نو چینل ته لاړ شئ صرف او صرف موږ دپاره 10 سیکنډ راکړئ زموږ جرات ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوي نو بالکل په لایک بټن باندې کلیک کړئ کمنټس ورکړئ چې زموږ هم حوصله افزایي کیږي والسلام